د بلخ ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د افغان پوسټ امر په تیر 1402 کال کې د 10 میلیونه افغانیو عوایدو له راټولولو څخه خبر ورکوي. نوموړی زیاتوي چې دغه عواید د شهادتنامو د ویش، د سیم کارتونو او د کریډیټ کارتونو د خرڅلاو او د پوسټ باکس له درکه د دولت خزانه ته ورکړي دي. ما در سال 1402 سهولت‌ها و خدمات خوبتری را برای مردم عزیز خود عرضه کردیم که در بخش توزیع پارسالات، اخذ پارسالات، توزیع مراسلات EMS سریع، توزیع پست باکس ها و توزیع مراسلات رسمی، توزیع بسته‌های کوچک، توزیع پستکارت ها، توزیع مراسلات داخله و خارجه، انتقال پاسپورت ها و توزیع پاسپورت ها، توزیع شهادتنامه ها، توزیع اسناد تحصیلات عالی در این عرصه مطابق همون برنامه که پلانی که از مرکز برای ما داده شده بود تطبیق شده و تحقق یافته که از اثر انجام همین خدمات ما مبلغ 10,974,450 افغانی عواید در طی سال 1402 به بودجه امارت اسلامی افغانستان شامل شده. ښاغلی رحمانیار وایي چې د دغې ادارې کارکوونکي د اونۍ په 6 ورځو کې پر وخت د چوپړتیاو په برخه کې رسیدنه کوي او زیاتوي چې هڅه کوي ترڅو هیوادوالو ته په کم وخت کې غوره خدمتونه وړاندې کړي. تمام مراسلاتی که به مرکز انتقال میشه هفته 6 روز بدون تاخیر انتقال میشه. به این شکل پس دوباره از اون طرف برعکسش از هفته 6 روز برای ما از مرکز و سایر ولایاتی که پوسته می داشته باشند برای ما میرسه. پاسپورت طور منظم از مرکز برای ما میاد و ما او را حساب کرده و طبق حروف الفبا در مو خانه‌اش میچینیم و برای مردم روزانه توزیع میکنیم و روزانه به حدود 300-400 نفر ان شاء الله توزیع داریم. د یادولو وړ ده چې د بلخ ولایت د افغان پوسټ امریت شاوخوا 10 کارکوونکي لري چې په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي چې دغه اداره د نړۍ له 191 هیوادونو سره د پوستي خدمتونو له اړخه اړیکې لري.